آیا ایمان می قوي دی که ضعیف؟ د ایمان د اندازه کولو معیار څه دی؟ څنګه کوای شم پوره ایمان ولرم یا کامل مؤمن شم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان د اندازه کولو یوه ښه تله موږ تاسې ته ښودلې. راځئ په دې تله خپل ایمان وتلو. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. متفق علیه. هیڅوک کامل مؤمن یا ایمان راوړونکی کیدای نشي تر هغې چې د ځان لپاره هغه څه چې خوښوي هغه د خپل مسلمان ورور لپاره هم خوښ کړي. څومره اسانه تله ده چې خپل ایمان پرې وتلو. ته د ځان لپاره څه خوښوي؟ آیا نه غواړې خلک دې غیبت وکړي؟ نو ته هم د نورو غیبت مه کوه. که ته نه غواړې چې خلک دې پټ عیبونه یا رازونه ولټوي او رسوا دې کړي، ته هم د خلکو په اړه تجسس مه کوه. دا د یوې قاعدې په توګه ځان ته وټاکئ او تل یې په یاد ساتئ. ایمان د دې لپاره نه دی راغلی چې ترجماتونو او مدرسو یې ځانګړی کړو او هلته دې بندي وي. اسلام د دې لپاره راغلی چې زموږ ټولنه منظمه کړي، زموږ ژوند، زموږ اخلاق او چلن پاک کړي، مسلکي، اصولي او نیکي کړي. دین موږ ته وایي تر هغې د ایمان نه پوره کیږي چې له خلکو سره داسې رفتار وکړي کوم چې د ځان لپاره خوښوي. د ښه مسلمان اوسېدو لپاره دا قاعده ځان ته وټاکه. هر کار چې کوې له ځان سره دا فکر وکړه چې دا کار د ځان لپاره څه ډول غواړي، بیا یې همغسې وکړه. آیا کله چې ته د یوه مسلمان ورور یو مشکل حل کړې، په شونډو یې مسکا خپره کړې یا ترې یو تشویش لرې کړې یا یو حاجت یې ورپوره کړې، د خوشحالۍ او راحت احساس کوې؟ که دې ځواب هو وي نو بیا دې مبارک شه، ته د حدیث مصداق او مؤمن یې. که دې ځواب منفي وي یا فکر کوي چې داسې نه یې، نو بیا پر خپل ایمان وډارېږه. هغه مسلمان چې د خلکو په خوښیو خوشحالیږي مؤمن دی. دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو مو ایمانی او ټولنیز مسؤلیت ادا شي او ثواب وګټئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.